طالبان پاکستانی پلاوی کابل ته راځي پر ځینو ګډو موضوعاتو خبرې کوو. سلام پوره جزئیات په 16 ټي وي کې را سره وګورئ. په افغانستان کې د طالبانو حکومت کابل ته د یو پاکستانی پلاوی د سفر خبر ورکوي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د جمعې په ورځ د مرغومې 18مه ازادي راډیو ته وویل دوی ته خبر ورکول شوی چې په نږدې ورځو کې به د پاکستان یو پلاوی کابل ته راشي، خو د ده په وینا لا معلومه نه ده چې په دې پلاوی کې څوک دي. ښاغلی مجاهد وویل یاد پلاوی به له افغان لوري سره د بشري مرستو د دوام، دوه اړخیزو سوداګریزو اړیکو په پراختیا او دا شان د ډیورند کرښې په اوږدو کې د راپیدا شوي ستونزو د حل په اړه خبرې او بحثونه وکړي. مجاهد زیاته کړه د پاکستان یو پلاوی په راتلونکو ورځو کې افغانستان ته راځي. د راتګ دقیقه نیټه نه ده معلومه او دا هم چې دا پلاوی څو کسیزه دي. د پلاوی د راتګ هدف د افغانستان د پاکستان ترمنځ ګډ موضوعات دي چې په دې کې به بشري مرستې هم وي. دا شان به په سوداګریزو اړیکو هم بحث وشي او د پولې پر سر هم چې په وروستیو کې کومې وړې مسلې پیښې شوي د حل لپاره باید بحثونه وشي. له دې وړاندې د پاکستان قومي اسمبلې پر ویبپاڼه به دې اړه په خپاره شوي بیان کې راغلي چې په راتلونکو ورځو کې به د پاکستان د صدراعظم د ملي امنیت سلاکار محمد یوسف په مشرۍ یو لوړپوړی پلاوی کابل ته ولاړ شي.